د قرضونو مصیبتونو پریشانو ختمېدو او مال دولت زیاتېدلو لپاره او په مال دولت کې برکت پیدا کېدلو لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شوي یو آسان ترینه کلمه. زما عزتمندو یو صحابي فرمایي وایي زه یو ځل ډېر زیات غمګین او خفه ناست وم، په دې کې ماته د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او راته وفرمایلو ولې داسې خفه ناست یې، ولې داسې غمګین ناست یې؟ ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله قرضونه را باندې ډېر زیات شوي دي او د رزق چې کوم اسباب دي هغه را سره مکمل ختم شوي دي، مال دولت را سره مکمل ختم شوی دی، نو دې د وجه نه ډېر زیات خفه او غمګین ناست یم. وایي ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي دې کې د خفګان څه خبره ده، زه وایي تا ته یو کلمه در ښیم. وایي دا کلمه چې ده که نه د یو روایت مطابق نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا کلمه ته سهار او ماښام درې درې پرې وایه. او د دویم روایت مطابق نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې یو کلمه درته ښیمه دا یاده که او سهار او ماښام دا کلمه ته لس پېرې وایه. نو صحابي فرمایي چې دغه کلمه ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وښودله او دغه کلمه ما یاده که او سهار او ماښام مې لس پېرې ویل شروع کړل. وایي دا الله رب العزت په فضل او کرم سره څو ورځو کې دنه زما ټول په ټول قرضونه هم ختم شول، پریشانۍ هم ختمې شوې، غریبي هم الله تعالی ختمه کړه، د رزق چې کوم اسباب زما بند شوي وو که نه هغه هم الله تعالی کولو کړل او الله تعالی ما ته ډېر مال دولت را نصیب کړو. ټولې په ټولې پریشانۍ، مصیبتونه، قرضونه، غمونه هر څه الله تعالی زما ختم کړل. نو که تاسو هم غواړئ چې زموږ پریشانۍ مصیبتونه هر څه د ختم شي که نه، نو دغه دعا چې کومه نبی علیه الصلاة والسلام د صحابي ته ښودلې وه دغه دعا سهار او ماښام مونځ نه پس لس پېرې وایي. ټیک شو جي؟ نو دعا داسې ده اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. بس دا دعا چې ده دا تاسو سهار مونځ نه پس لس پېرې وایئ، ماښام مونځ نه پس لس پېرې وایئ، نو ستاسو قرضونه به هم ختمېږي، پریشانی به هم ختمېږي، سستی به هم ختمېږي او نور هر څه غریبي هر څه به ختمېږي. مال دولت به الله تعالی در نصیب کوي، خوشحالي به الله تعالی در نصیب کوي، راحت او سکون به الله تعالی در نصیب کوي، ستاسو په کور کې به الله تعالی اتفاق اتحاد راولي، مینه محبت به راولي، د کور نه به نه اتفاقي پریشاني هر څه ختمېږي انشاءالله. ټیک شوه؟ نو دعا په خپله هم زده کوئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډېره شیر کړئ چې هر مسلمان دا دعا زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته، دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پامان.